یو سړی او ډیر زیات غریبو او داسې غریبو چې نه د غرمې د روټۍ درکو نه بیا د شپې د روټۍ درک نو په لار روان دی او دا اشعار وایي چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه هاي هاي سوک شته چې مرګ خرڅوي او زه په بیه واخلم داسې څوک به وي چې مرګ خرڅوي او زه په بیه والم د ژوند نه خدا خده چې چرته مرګ خرڅیږي او زه په بیه والم او زه مړ شم ځکه چې د ځان لوږه خدا سړی برداشت کی لیکن د بال بچ لوږه برداشت کول چې دي خدای دې چاته نه ښیي دا د سړي د برداشت نه به یو سړی ورپسې روانو هغه چې دا اشعار واورېده نو هغه وله 1 روپۍ ورکړه چې خدای بنده مرګ مه غواړه دا 1 روپۍ والا بال بجله به پې اوړه والې او وخت به دې پې تېر شي سړی ډېر خوشحال شو روپۍ واغسته اوړه بوړه وخت یې پې ټال د زمانې انقلاباتو دا سړی چې دا د لوږې نه مرګ غوښتو د زمانې دیچکو دا سړی د ټول ملک وزیر اعظم جوړ یا داسې حالو چې د لوږې نه مرګ پسې ګرځېده او یا بیا د ټول ملک وزیر اعظم شو هغه سړی چې اچا وله 1 روپۍ ورکړې وه بیا هغه داسې غریب شو چې هغه بیا ځان له مرګ لټولو اړکې خیال وکړو چې دې سړي سره خو ما په ډېر سخت وخت کې د 1 روپۍ امداد کړی چې د لوږې نه ځان ته مرګ غوښتو او ما وله 1 روپۍ ورکړې وه او نن دی د ملک وزیر اعظم دی راشه څه تجربه خو پې وکړه بادشاه دی د ملک نو عزیزانو یو درخواست یې ولیکل او دا درخواست په سر باندې دا اشعار ولیکل چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه او وزیر اعظم صاحب زاغه سړی ما چې تا د لوږې نه ځان ته مرګ غوښتو دا شعرونه دې وې او ما په ډېر سخت وخت کې تا له 1 روپۍ درکړې وه نن هغه حال چې کوم ستا و نو هغه په ما راغلی دی نن ته د ملک وزیر اعظم په دې درخواست باندې غور وکړه که څه امداد را سره کولی شي الله درخواست چې څه وخت کې وزیر اعظم ته ورننوت وزیر اعظم ورته ډېر وژړل
دا د پاکستان دا کوسډب وزیران نو درخواست ولا یو سه ایشو پیشو پیونی کی چې امکمه ته یو سنو ایوې زما ما په آرام کې نه داسې هغه وزیر هر چاته لیکي دلته زه کم هغه ورځ یو هلک ما ته راغی وی جي وزیر اعلی صاحب پې لیکلي دي چې زه وله ورکړي خو بس ته دې افسر ته ووایه چې زه یې راکړي ما ورته یو قصه وکړه تاسو دا خیال کړئ چې جوړ وزیر پې دستخط وکړي نو به دا خو جوړ زه د ضیاءالحق نیکه شوم نو ما ورته یو قصه وکړه ما یو طالبو په دلی کې چې کتابونه خلاص کړه نو پلار ورپسې خط ولیږلو چې راځه که نه بس دی زوی ورته ولیکل چې پلاره داسې چل دی چې دلته یو راجا دی د هغه لور ده کتابونه مې خلاص که خو د هغه لور ده نیم نکاح شوی او نیم پاتې دی نو دعا کوه چې دا نور نیمه موشي نو بیا درځمه ما قبوله کړې ده خو چې دا د راجا لور ما قبول کی ما په خبره پوهېږئ ما قبوله کړې ده خو چې دا جنۍ ما قبول کی نو خبره که خیال وکړئ ستا په قبلېدو کې ده که د جنۍ په قبلېدو کې ده په دې مې پوه کړئ تا خو به د وزیر اعظم لورم قبوله کړي خو چې هغه خو دې قبول کی که تاسو خیال راغی د بادشاه لور په بام ناسته ده او سره جوړه یې اغوستې ده او شونډې سرې کړي دي سترګې تورې کړي دي او دا تاسو غوندې یو غلام جان روان دی په لاره چې داسې ورته کتلي دي نو دا شعر وی چې سرخ پوشے لب لالے بر لب بام نظر میں آیا سرې جامې او سرې شونډې او تورې سترګې پاس په بام ناسته ده خدایه څه به کېږي هغې ورته د پاس نه آواز وکړو چې نه بزوري نه بزاري نه بزر میں آیا کوتکشا په آرام تیرېږه دا د بادشاه لور ده نه په زور نه په مینت او نه په پیسو دا به ستا لاسته رانشي نو خبره ده راجا د لور خو طالب جان استاذ قبوله کړې وه خو سوال خو چې دی د ده په قبلېدو کې نو سوال خو د هغې په قبلېدو کې اوس دې بېوقوف لار ته ولیکل چې نیم نکاح شوی دی نیم پاتې دی نو ما هغه سړي ته ووې چې خبره دا ده چې خبره د وزیر د دستخط نه ده چې وزیر پې دستخط کړی دی خبره د متعلقه ډایرکټر ده دا ډایرکټران په خدای قسم که د دې وزیرانو په دستخط متیاز هم کوي متیاز کني تجربه وکړي نو مال په حرام کې وي چې وزیر صاحب کړی دی خو هسې تاسو یو ټلیفون ورته وزیر صاحب کړی دا ما ته ووایه چې بې وزیر یې درته زه وکړم دا راته ووایه وزیر کړی دی اوس ته به وایې چې بیا به خلکو ته وایي چې د وزیر په دستخط شوه زه لار نیسه لار لنډوه د وزیر دستخط شوی شی چې ما له رانږدې کو په لتو به در باندې وخېږي عرض مې دا و چې داسې وزیر نه و هغه له چې درخواست ورغی نو ورته یې وجړل او ډېر یې وجړل دا وزیران دلته یو وزیر دی د صدر دی زمونږ په دې علاقه کې ورته یو سړي چای کړی وي نو چای ورته کړی وي او 50,000 خو یې ورته ډزې وکړې وي کلاشنکوفو باندې هله وی کینډیډیټ را روان دی او ډا 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 اوس سړی چې د ویڼۍ خبره راشي ما پسې رامنډه کي چې دا دروغه ته به لږ ونه وایي چې دا ویڼۍ لږه صفا کي چواري ګنده کړې مالا وزیر پسې دی ځه که نه
چاته د چډه دې کولی هغه ته هغه پسې ګرځه کړ ما نه وې اوس نو دا خلق تاسو بارها ټرای کړي بارها کتلی دي وزیران دیته نه وای حکومت دیته نه وای حکمران دیته وای چې درخواست ورغه او هغه شیرونه پړاو ک چې نن نسو کال مخکې د ویلیو چې علامات یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه ورته وجړل چاو په ما د سه وختم تیر دی چې ما د لوګینا ځان لمرګ وختو نو 200 روپۍ را واغسته 200 او دا هغه کاغذ په شا باندې د قران کریم یو آیات لیکل الذين ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء ودرخواست والا تا په ډېر سخت وخت کې ما سره د 1 روپۍ امداد کړو ما داغه په عوض کې د قران د دې آیات مطابق چې یو دانه څوک د خدای په نام ورکی نو داغه داسې مثال دی لکه دانه وکړي هغه بوټي شي هغه بوټي کې اوږي وشي اوږي او هر وږي کې سلسل دانی نو یو په 200 نو تا 1 روپۍ مال را کړې وا نو ما یو په 200 دل درک او که مزید خدمتم نو ګره بیا به ما خبره عزیزانو دیتا وی کامل انسانیت چې د چا نیکی ای هیره نه څوک چې د چا نیکی هیره کی عزیزانو دام انسان دا نن مونږ چې کومه زمانہ کې اوسې دا دومره کمینه وخت او رزیل چې نیکی دی ور سره کړی نو بیا غټ کانم ولا ورکا چې ما څه وخت یا قرض دی ورکو قرض دی ورکو نو تماچا ولا ورکا چې کله ما دا قرض غوښتو نو په دې مزغو میوله چې خلاصې بیوش قرض دی ورکو په خوا به قرضونه خلقو چاله ورکه قرضدار وکې دی قرض دا زمونږ د دوای کار په خدای قسم ماړه خلق چې قرض وړه ده بیا په دې لار نه تیریږي یا چې تیریږي په سایکل نو داسې تیر شي لکه د ګولای په شا وته کور دی وران شه خو 100 روپۍ دی یا 50 کور دی وران شه خزی انسانیت تا ګور ابل اورد یو خزر اعلی ول 2 کاله وشو ز وطن ته تلوما او د دې دکاندار ما باندې اتانه پاتې وي په دوايي کې اتانه نو 2 کاله پس رالما مال چې اغا تانه ورکه مسنه چې قبر لای په غاړه یونس خزا سړی شیخان ګری به دوی بیوسی بیا به منزگزار بزرگ صاحب اولیاء صاحب پرده ووري یو پیسہ دی چې پرده خورلی یو پیسہ
قیامت کې به درته ویلی شي چې جنت ته ځه، خو د دې سړي در باندې یوه پیسه ده، راوړه دله ورکه. نو بیا وایي چې دی منډه کړي، پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي. نو دی به ورپسې ورټوپ چې پیسه راوچته کړي، پاس چې راځي بیا به ترې پرېوځي، نو بیا به ورپسې ورټوپ. د خدای خوښه ده چې دا یو پیسې په عوض کې څومره غوپې وله په جهنم کې وي. یو پیسه. نن پردی مال خوړل خو زمونږ د مور پی دي. نن ته وګوره ستا په دې ملک کې څه ظلم روان، څه ظلم. دومره ظالم ملک به په مخ د ځمکه نه وي لکه پاکستان چې، او دومره ظالم ولې د دې نااهله حکومت د لاس، د دې کمسلو د لاس، دومره عظیم ظلم. دا ملک د خدای د ماښام نه را پیسته، د ماښام نه را پیسته، بیا پیرنګیانو امریکې ته حواله کی. دا کمسل او دا کمینه د دې کی او دوی ته خپل ملک ملک شو. د 9 کالو ماشوم تختوا، د 9 کالو ماشوم، او 1.5 میاشت د 9 کالو ماشوم او بیا په 2 لک روپۍ واغسته وغیرہ پرې. دا ستا ملک، دا ستا وطن. ما دې په خدای قسمی چې زما په لاس کې قوت او زوري، ماشوم خو پرېږده چې پردی چرګه بوزي چې په هغه ټول ملک درته داسې بمباري وکم چې درته یې لوټه لاندې باندې پرېږده. داسې خلک که ژوندي په دوی څه، خدای دې په دوی سیلاب راولي، طوفاني نوح پې راشه چې لوټه یې لاندې باندې پاتې. دې ظالم قوم کې چې زه اوسېږم، زه د هغې نه زیات ظالم یم. دې ظالم قوم کې که ملا اوسېږي، ملا د هغې نه زیات ظالم دی. که پیر پکې اوسېږي، هغه پیر د هغې نه زیات ظالم دی. ځکه چې د ظالم قوم ملګري او د ظالم قوم سره مړي ژوندي او تعلق والا، دا د هغې نه زیات ظالمان. دا ستا ملک، پردی کښتونو باندې به ډټسن اغستی، پړت وبه تختی، 80,000 راوړه، 40,000 راوړه، 13,000 راوړه. حکومت له چې ورشه دا د جنډه بازار اجراګانو ته، دا د جنډه بازار اجراګانو ته چې ډټسن واچو تختوله، وایي جرګه ورسره وکړه، جرګه ورسره وکړه. ته خدای تباه او برباد کړه. ته څه دپاره حکومت چې زه هغه سره جرګه وکړم؟ ته څه دپاره جرګه ورسره وکړه؟ نو عزیزانو زما اړه قطعا مطمئن نه دی د دې ملک نه، بلکل مایوس، او داسې مایوس چې دا اړه مې د دې خولې نه بار وځي. په داسې ظالم ملک کې اوسېدل چې دي، دام ظلم چې ستا په مخ کې کوم ملک دا ظلمونه کېږي. دا څه د انسانیت خبره ده؟ دا څه د سړیتوب خبره ده؟ غل دی، غل دی، غلا یې وشو، غلا غلی ونیو، غلی ونیو، سړي ووی زما کور یې وران کړی، غلی ونیو، جی کیس پې رجسټر دی، کیچ پې رجسټر دی، تاڼه کې کیچ پې رجسټر دی. کچرو ته به لاړ شي او کچرو کې به وکیل ونیسي، او کیچ پې رجسټر دی، پلانې کول یې وران کړی دی،
او په غلب مقدمه چلیږي او بیا میاشت تاریخونه وي 2-3 کاله کې بغل بوت راخلاشي پردې کورې ورار کېچ په رجستر ما ته پته ده تاسو کې سونه رجستر عزیزانو عرض مې دا خدای رانی ولي قوم د قوم خدای رانی ولې ده او ان شاء الله نور بمرانی سي نور بمرانی سي د ځان تماشې بکوي نور بمرانی سي خدای سره پډزو یي د خدای او د پاکستان د قوم جنگ دی مونږ هم تماشا کړو چې خدای به ګټي او کدا قوم به ګټي د خدای او تاسو جنگ دی خدای یو څو یو تبل سکے تاسو خیال راک قوم د قوم خدای نه سرکشو به هغه ورځ یو کور دې زما ور سره ډېر همدردي و ډېر همدردي دوايانې به مې مفت ورکولې چې ګورما د وی سی آر ډرمونه زامنو روان کړي هلکه دا څه کوي دا بیګامه سي د غره وړه لغوندې تاسو غوندې مونږ غوندې خوار څنګه وړي بس د هلکانو سره شغل مغل جوړ کړي وی سی آر کور طرف دا د غریبانو غریب چې څومره د زن طلاق بچی دی دمره د بد لیوزوي ببل څه غریب وس نشته دا د خیدیر بچی خدای پیجندلی وس نشته هریان شو وتا خدای تبا کا چې تبا